د نبی علیہ السلام د اصحابو کرامو رضی اللہ عنہ پخندا د نبی علیہ السلام تنبیه او د قبر یاد. نبی علیہ السلام یوواری د مانځه د پاره تشریف راوړو، یو ټولګی ولید چې هغوی خاندل او د خندا په وجه یې غاښونه ښکارېدل. نبی علیہ السلام ارشاد وفرمایا که چیرې مرګ ډېر ډېر یادوئ نو کوم حالات چې زه وینم دا به نه پیدا کیږي، په دې وجه مرګ ډېر یادوئ. په خبر باندې هیڅ یو ورځ داسې نه تیریږي چې په هغې کې هغه دا واز کوي چې زه د ناشنایۍ کور یم، یوازیوالي کور یم، د خاورو کور یم، د چینجو کور یم. کله چې مومن قبر کې کېښودلی شي نو هغه قبر ورته وایي ستا راتله دې مبارک وي، ډېر ښه دې وکړو چې راغلی. څومره بنیادمان چې په ځمکه باندې ګرځېدل ته په هغوی کې ټولو کې زما خوښ وې، نن زما خواته راغلی نو زما بهترین سلوک به وویني. دین پس هغه قبر تر کومې پورې چې د مړي نظر رسی د هغې پورې ارج شي او یو دروازه په هغې کې د جنت پرانیستی شي چې په هغې کې د هغه ځای نه هوا او خوشبویي دته راځي. او کله چې څوک بدعمله په قبر کې کېښودلی شي نو هغه قبر ورته وایي ستا راتله دې نامبارک وي، بد دې وکړو چې راغلی. په ځمکه باندې چې څومره بنیادم ګرځېدل په هغه کې ټولو کې له تا نه زما زیات کرکه وه. نن کله چې ته زما حواله شوی نو زما معامله به ویني. دین پس دارنګې هغه ته زور ورکوي چې پختۍ یې په خپلو کې یو بل کې ننوځي او 70 اجدهاګانې په هغه باندې داسې مقرر کړی شي که چیرې یو هم په ځمکه پوکې ووهي نو د هغې د اثر نه به په مځکه واښه پاتې نه شي او دا به تر قیامته پورې چیچي. د دې نه پس نبی علیہ السلام ارشاد وفرمایا چې قبر یا د جنت یو باغ دی یا د دوزخ یو کنده ده. دا د الله تعالی نه ویره ډېره ضروري او اهم څیز دی. هم دا وجه ده چې نبی علیہ السلام به اکثر جوور سوچ کې وو او د مرګ یادول د دې لپاره پیدامند دي. ځکه نبی علیہ السلام دا نسخه ارشاد وفرمایله چې کله کله مرګ یادول ډېر ضروري دي او پیدامند دي.